بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د جرګی ټي وي ګران وختونکو السلام علیکم. زیم ستاسو کوربه جنت ګل عادل سره د خپل مرګرو نادر خان لالا او شمشاد انګار صاحب ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضر یو. ته منګه که دا کمل مسره ناس یو که څه دا وې ما چې دار چاربیته بابا دې نو غلطه بنوي. چاربیته زمنګ مخکې ډیر زیات شاعران تیر شوي دي خو زمنګ چې دا وخت کم بابا لراغلی یو کم شاعر لراغلی یو کم ادیب لراغلی یو نو ډیر مرګري کې دي شي دی پیجني ډیر مرګري کې دي شي دوی نه پیجني. دا غوي تعارف پس تاسو سره کما چې دا غوي نوم دی دا جمعه رحمان دیوانه سیبو دا غوي خو راغلی یو دا غوي د بمنګه د غوي د چاربیته د حوالی سره تاسو نه کو دا غوي د شاعري حوالی سره به تیم تاسو نه کو خو اول براشو دا غوي نه یو مختصر شان تعارف واخلو دا غي نه پس په ان شاء الله خپل پروګرام بیا په مخ کې سره بوزو. ما بعد باعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما ګرانو قدرمن ملمنو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زما سره ملاقات شو او خپل قیمتي وخت هم ضایع کو او زما ناچي سره تاسو خبرې ترې روانې دي. اوغدونکو یو خبر تاسو سره شریکوم د دوی متعلق یو خبره مشهوره ده چې یو مرحوم یو شاعر هغه یو چاربیته لیکلی و او څه پوښتنې کړې وي په یو چاربیته کې خو د بده مرغه باباجي چې هغوی له کله جواب ورکوو نو په هغې موقع کې بیا هغه شاعر چې دی هغه وفات شو. هغه جواب خو له دوی ورکو خو په دنیا کې هغه موجود نه و. ګرانو ښه دا وخت موږ تاسو ته هغه چاربیته د کومې چاربیتې چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو باباجي به اول الله دې وبخي ممتاز مسافر صاحب چې کم دی د چاربیتې یو ډېر ښه شاعر و هغه یو په چاربیته کې یو سوال کړی چې د هغې سوال جواب به ماله څوک راکړي نو باباجي د هغې سوال جواب ورکړی اوس به تاسو ته باباجي له اول هغه سوال ووایي چې هغه سوال څه کړی او باباجي ولې بیا جواب څه ورکړی نو ګرانو وختونکو تاسو به ترې مزه واخلئ موږ به هم ترې مزه واخلو. تاسو له اول دا سوال واورئ او بیا د هغې سوال جواب کم چې بابا ورکړی دی هغه واورئ. نو راځئ چې غوږ شو ورته ځي. پنځه دې سرونه خبر راکړه اخونه سوچ فکر ورته وکړه پوره وخت مې درکړو تاله جواب یې راکړه ماله راکړې به ور جواب ښه وګوره کتاب اتخفي دروغې ما پوره کړې ټوټل دی باقي په شپږو شل دی شپږ شپې دي بېکاره ورځي په لویه لاره حیران به دې کړم دلته پکې دوه سترګې ړندې دي اته پکې رڼې دي شپاتې به حیرانو دستي کوه بیانو پوره دي سلګوتې شل بېکاره ترې نه لر کړه قانون ته برابر کړه جوړ کوه خیالونه پنځه دي سرونه سوالونه چې زده کړې پس هغې راشه خواله جواب یې راکړه ماله سوالونه مکملو چې وانه کړې ته حل عجبه خربوزه په کټ کولو نه ختمیږي پلیټ ترې نه ډکېږي پلیټ ډک نه شروع را قصه په مخ کې ګوره بغیر تخمه راخیږي پکې ګوره د رب شان دی پکار د هر انسان دی د هر سړي پکار که خوار دی که مالدار بغیر سجدې نه مونځ دی چې راځي چې پاک وهاب و ډېر شته پکې ثواب و هر څوک دې کړي سوچونه پنځه دي سرونه شاعر دی که ملا دی اجازت دی ورته لاله جواب یې راکړه ماله شاعر دی که ملا کوم ورته وینا هر شعر ورته ښکاره دی وایه کوم شی ته پناه په ځمکه که هوا لیدلې مې پخپله اوس واوره پسې بله نر چې په نرو خېږي خواږه ته پیدا کېږي د هر سړي خوښېږي خوږوالی پکې ډېر بیان دی نشي هېر چې سپین د هغې ودي چې دا پاک دی که ناپاکه پکې مه کوه باکه اسانې دي سوالونه پنځه دي سرونه ادم هوا یا کوشو د جنت د بې مجاله جواب یې راکړه ماله سرندب د میوغر ادم کوش کو اکبر جده که شراکوزه درته وایم بیبي هوا دا ده زمونږ نیا جدا دی او بله جواب یې راکړه هله په کوم ځای کې یو ځای شو پکې
تیر شو څو کلونه کوه پرې حسابونه د دې نه شوزګار به سوال درڅه تیار د ځمکې نه اوچت ځي لکه یې نه لري دلبره ورکړي رب دوه سره خواږه وایم شعرونه پنځه یې دي سرونه ممتاز دی ما د عقل پرچې جوړ کړه هر چاله جواب یې راکړه ماله دا د هغه چاربیته وه سوال و سوادیه چاربیته وه ما بیا جواب کړی دی پنځه یې دي سرونه خبرو مه دي اخونه ما فکر ورته وکړو د هر سوال جواب دیواله ټوټل در کوم تاله څلور سړي ژوندي دي په لاره ګړندي دي په کټ د جنازې پنځم د مړي ورسره که پنځه سره پوره که اور دې دا یادوي نو دا یو سر د مړي شو او دا څلور سرونه چې په اوږو دی او بل په اوږه دا څلور سړي روان دي دوه خپې د مړي شماره څلور د کټ بېکاره اته خپې د ژوندو دي چې د کټ سره ښاغلي شپږ نښې تلي دي شلي دا شپږ نښې تلي دا څلور د کټ دي او دوه د مړي دي او دا اته خپې خو د ژوندي خو روانې دي که نه اته سترګې دې درکه څلور کسه چې تلل که دوه سترګې چې ړندې دي دا د مړي د قربانو په لاره دي روان دا دوه چې ړندې دي خو دا د مړي دي د مړي شل بېکاره ته لرکه په قراره اتیا ګوتې به پاتې د ژوندي چې ګل جماله ټوټل در کوم تاله عجبه خربوزه ده د قبر اندازه ده بیلچه پکې په یړ غوندې ډکېږي هم تشېږي مرده پکې خښېږي بغیر تخم ویښته دي راخېږي چې ښایسته دي د ښځې د نر دواړو ورسره دي محبتو ورکړې رب عزته بغیر د سجدې دي دا مونځ د جنازې دي چې څوک پکې حاضر وي پر شي په هغو یاره ثواب یې دی بېسیاره هر غم ته نه پناه دی بېغمه مې الله دی چې څنګه غواړي څه هغسې وشي زما لاله ټوټل در کوم تاله دی وایي د الله سره داسې خو یو د الله سره خو غم نشته که نه ښه بېغمه بادشاه دی عادي وي ها زنده چې هر یو شی دی پیدا ورله مرګې دی هر څیز رب ته ښکاره دی پکې مه کوه ګمان هر غم ته نه پنهان د خدای نه هر یو غم په پناه دی چې خېږي نر په نر اوږې ته برابر دا مړې اوږې ته خېږي نو دغه دی وایي چې نر په نر خېږي چې خېږي نر په نر اوږې ته برابر د قبر په طرف د قبر په طرف یې وړي خدمت اخري شي د خاورې پې باري شي په سپین کفن کې مړی چې قبر له چا وړی چې سپین د هغوی وځي په اوبو باندې دی پاک د ژوند دی بې باک سوال نه دې حل کېږي هر څوک به پې پوهېږي جواب یې کره واخله لا جواب نه یم د سواله ټوټل در کوم تاله جوړ دي و خیالونه میونې ورسرونه را ومیښکل د ډنډ ما ګوپې پسې وهلې دي برخې خپلې خپلې کلونه د هجرانو که هم درته بیانو قرآن حدیث کې نشته چې یو څو کاله جدا ادم بي هوا راکوسته جبرائیلو په حکم د جلیلو په خپلو کړو ستومانه په جرا په چغو سرو زخمي زړه په ضررو جدا و یو تر بله جلا به یې کوله ادم په سرندیب هوا جده باندې ملاله ټوټل در کوم تاله قصص کې ما لیدلي چې روح الله لیکلي قصص القرآن دا یو کتاب دی په هغې کې د دې را شماره شته قصص کې ما لیدلي چې روح الله لیکلي تېر شوي په فراق کې د 500 کلونه پکې و تکلیفونه کلونه ته مې سوتېره دا هم ورپکې شمېره دا یو کتاب راغستی دی کلونه ته سوتېره دا هم ورپکې شمېره د هجر زمانه تفسیر یې سر مې حواله ده خبره دوجاله ده
دا تفسیر سری کوم دا د دې دی اقوال دې یو شان او بلبل دې په بیانو د هجر زمانه بدل شو په ملاقات او د زید عرفات ورتلل دي عزیزانو دی پرس په حاجانو نه هم عرفه د عرفات کې با کماله ټولتل در کوم تعالی تپور د اخري دی جواب ضروری دی د مړي معموله د رانه هڅه پټوله ښکاره مې کښله ګوله هر چاره دې پکار و چې تل وسي بیدار و دنیا نه که دشمن دنیا نه که دشمن په نسو کله ترسیږي په غم خوشحالېږي ورتېر کې دیوانه دی جنون کې جانانه دی په شعر و شاعرۍ کې په ادب کې لري چشمانو دا دی جمعه رحمان ورتېر کې دیوانه دی جنون کې جانانه دی په شعر و شاعرۍ کې په ادب لري چشمانو دا دی جمعه رحمان کپن وشم د دارو لکۍ نه وي بیا پکار دی وایي که نه چې دوه سترې دي لکۍ ور پورې نشته نو د کپن خو یو سر هم تړي بل هم دا شمله دار دی کپن وي شمله دارو لکۍ نه وي پکارو پکړ د جنازې کې په هوا دې قبر خواله ټوټل در کوم تاله ممتاز مسافره خبر شوم په خبره بغیر لیدو کتو نه ناله لارې مسافر شوې د ژوند د لاس په سر شوې الله دې مغفرت کا نصیب د خدای جنت کا دا لاره د هر چا د وړاندې وروسته پکې تلل دي د مرګ پیالې لسکل دي نیمګړې دا دنیا ده چې پاتې د هر چا ده چې څوک ورپورې زړه تړي په ځان پورې خندا کا اخر به ویلي ژړا کا پنځه یې دې سرونه ما حل دې کړه سرونه حیرت راته په دې ده چې پرچي ورکړمه چاره ټوټل در کوم ګرانو وختونکو تاسو د بابا نه د چاربیتې سوال هم واورېدو د هغوی جواب هم واورېدو کې به د یو نوي مېلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو تر هغې دمه پورې خپل کوربه جنت ګل عادل د هغوی ملګرو نادر خان لالا او شمشاد انګار صاحب له ورکړه اجازت د الله په امان